د موږ نه څوک تاسو کې کنه چې د فلسفي څه تعریف دی یعنی فلسفه څه ته وایي یا فلسفر چې کومي فلسفي نه دا چاته ویل شي نو دا غي چې موږ آسان ډیفینیشن کوو موږ دا وو چې فلسفي چې دی یا فلسفه را سبجیکټ چې دی نو چې په دنیا کې سوم دی لګره دنیا کائنات او په دې کې چې سوم دي تر دې پوري چې مافوق الفطرت چې کوم څه دي لکه سوپر نیچرل مواد طبيعت ورته وایي نو هغه کوم هغه څه چې موږ هغه لګه ښکاري چې بریان دي فرښتې دي تر دې پوري چې الله پاک نو دا ټول سيزونه چې کوم دي نو فلسفه د دې په وجود باندې اول سوال پورته کوي او بیا د دې په حقیقت باندې یعنی مطلب دا دی چې پیریان اول پیریان شته او کنيشته بیا دا غي حقیقت لټول کنه چې اول خو چې دا فیصله وشي چې وجود شته کنيشته بیا په حقیقت باندې خبره کوو کنه ته چې کله موږ وګورو بیا موږ ته د فلسفه چې د ټولو اهم سبجیکټ ښکاري ځکه چې دا ژوند چې ژوند څه ته وایي مرګ څه ته وایي اخرت شته کنيشته او دا ټول زموږ د مذهب خبرې د مذهب نه بار خبرې د کلچر د دې ټولو د حقیقت جایزه اخلي نو چې کوم سیزه لکه کوم سبجیکټ موږ له دا پوهه راکې د یو حقیقت نو خو بیا ټولو نه اهم شو کنه خو اوس د ټولو نه اخره کې بیا دا یو سوال پیدا کیږي چې دا حقیقت چې کوم دی ریالټي نو د دې حقیقت سره چې د کله نه لکه په دنیا کې را علم شروع شوی دی یونان نه فلسفه شروع شوی ده نو چې څومره فلسفر دي هغه په دې باندې وخت باندې باس کړی نه چې هغه په دې باندې باس کړی دی نه د هغه په نتیجه کې د حقیقت باره کې څو تیوريز تر اوسه پورې موږ سره راغلي هغه تیوري چې کوم لکه یو تیوري حقیقت په یو نظر باندې ګوري بل تیوري چې کوم نه هغه نه پولټا نظر باندې ګوري بل نظر باندې ګوري دا نن پر سیشن کې مونږه د دې جایزه اخلو چې دا ک تیوري چې دی د حقیقت په باره کې سوي نو هغه رومبه چې کوم نه د ایډیالیزم دی ایډیالیزم خو اوبم تاسو ته پته یي چې تقریبا دا ټول سبجیکټس چې کوم دي کنه لکه کال لټریچر مونږ وو کو پولیټیکل ساينس وو کبل وو دي اکثر د ایډیالیزم او ریالیزم د دوه نظریه راځي خو ار یو کې د دې بیا کوم نه نیچر جدای کنه لکه اوس چې دا د حقیقت باره کې چې کوم ایډیالیست دي نه غوي وایي چې د حقیقت تعلق زموږ ذهن سره دی لکه په اکچوال کې حقیقت په مادي دنیا کې اړوشته نه د مادي دنیا حقیقت نشته دا زموږ ذهن دی او زموږ ذهن د دنیا یو پکچر جوړ کړي چې پکچر کوم جوړ کړي نه دغه مطابق موږ د دنیا ښکاری لکه هر یو سړی ګوري چې په دنیا کې اوس څومره خلک دي اته اربع باجی ده نو چې دا څومره خلک دي او دا خلک د یو بل نه شکلونو کې جدا دي د دې وزنونه جدا دي رنگونه جدا دي نو دا چې د دې خیالونو فکرونو جدا دي کنه نو چې څومره د خلکو خیالونو فکرونه د یو بل نه جدا دي لکه دوه مایند سیټس دي اته اربع خلک دي اته اربع مایند سیټس دي نو چې اته اربع مایند سیټ دي نه ار یو کس نه چې کله موږ دا تاسو کو چې د دنیا څه شی دی یا ژوند څه شی دی مرګ څه شی دی د مذهب باره کې دي تاسو کو نو د هر یو سړی هغه چې موږ له جواب راکې نه جواب هم د بل نه بدلی چې دا جواب ولې دی یو بل نه بدلی ځکه چې د هر یو سړی نقطه نظر بدللې نقطه نظر څه چیرې د چشمیري پرسپیکټیو دی چې موږ په کوم چشمو سره د دنیا د ګورو نو هغه اسانه الفاظو کې لکه موږ دا ویل شو کنه چې کچري چا توري چشمه چوري هغه د دنیا تور ښکاری او که چشنی چوري هغه د بشنی ښکاری نو ځکه چې موږ د رائټ سو د رانګ غ تیوري سو کنه چې واټ از رائټ اینڈ واټ از رانګ ناغي کوم موږ دا کوو چې دا په اصل کې د یو سړی مایند دی ناغه ته یو کار ټیک ښکاري او هغه کار بل سړی ته غلط ښکاري لکه اوس څنګه ګوري حقیقت څه دی نو چې دلته کې زمونږ په سوسایټي کې دلته کې خلک په سیاستدانانو باندې یو بل سره باس کوي یا په دوه سیاسو پارټو باندې یو بل سره باس کوي یو وای دا یو پارټي خره بل وای دا یو پارټي خره اوس دا دواړه په خپل ځای باندې ټیک دي ولی چې د یو د مایند مطابق دا یو پارټي خره او د بل مایند مطابق دا بل پارټي خره کنه یو وای کریسچینټی چې کوم دا نه د دنیا حقیقت دی او د کریسچینز نه علاوه نور ټول خلک چې کوم دي دا کافران دي انکار کرنے والے نان بیلیورز مسلمانان وای نه اسلام چې کوم دی لکه علامه اقبال به وی چې there is only one ism and that is islamism نظریه خو صرف یو دا هغه اسلام دی نو د علامه اقبال مطابق ځکه چې یو مسلمانو دا نور ټول نظریه لکه باطل نظریه وي نو دا کشان چې يهوديان دي نه غي خپل بیا فرقو ته وګوري نه هر یو فرقي ول ځان ته ټیک وي دا هر یو فرقي مطابق حقیقت جدا لري او دا دې چې سوي نه د حقیقت دی نو اوس دا اکه خبره شو کنه چې هر یو د خپل پرسپیکټیو مطابق حقیقت جدا جدا دی دا ایډیالیست دی چې دوی وایي چې زمونږ ذهن د دنیا او د حقیقت تخلیق کوي په اکچوال کې د حقیقت خپل څه وجود نشته اوس دوی بیا کوم د مقابله کې چې کله ایډیالیزم راشي دا مقابله کې بل چې کوم نظریه ریالیزم او ریالیزم ولا ریالیسټک اپروچ ولا روان دي دی وی حقیقت سره یا د حقیقت چې کوم نه زمونږ خیالونو او فکرونو سره هیڅ تعلق نشته ځکه چې خیال خو یې څه کې دي شي په خیال باندې خو پابندي هم نشته لکه چې یو کس وایي چې کوم نه داسې وکول داسې فکر کنه بل دې تاسو کوي راته څه کې هغه ورته دا خیال کې پلی خور ناغي بل کس ورته منه خیال کو بادام خور کنه
لکه مطلب دا که زه خیال کې بادام خورم نو هم په پیسې نه لګي، که پری خورم نو په نه لګي، که د دې نه قیمتي څیز خورم هم په نه، نو خیال باندې قید نشته، د دې باونډري نشته. ار پښتو یو ډرامه و هغه کې چې کوم دی علمزی مجاهد وکارل شه د درومو نه د په کې دا تکیه کلامو هغه کاکا ته وی انکل وی زما خیالونه ډیر زیات اوچتي، نه خیالونه خو رنګ کې دي شي، نو ضروری نه ده چې ستا کوم خیال دی و به ټیکی، نو وای دا څنګه حقیقت کې دی شي. د دنیا چې کوم سيزونه دي وای دا سيزونه چې دي د دې حقیقت دی سره دی، یار یو سیس سره د دې دنیا حقیقت هم دی سره دی، د کائنات حقیقت هم دی سره دی. لکه اوس دا ټیبل زما مخې ته، بس دا ټیبل دی هم دا حقیقت دی. اوس زما په خیال کې کوم نه که چرته دا ټیبل نه دا کرسي، نو دا به زما خیال غلطي دی، دا ټیبل د حقیقت وای زمون شعور سره اړه تعلق نشته. دې ځکه دا یو پوینټ دی چې دا نه کینی چې دغه د ریالیزم باندې چې کوم بیلیف ساتي نو د آیډیاز یا نه ثاټس نه دی آیډیالوژیز نه بالکل انکار کوي، بالکل انکار دی نه کوي، بلکې دی وای چې او ایموشنز شته، فیلینګز هم شته، نو زمونږ ثاټس شته، خو دی وای چې لکه د حقیقت دا تصور چې کوم دی دا زمونږ د شعور نه آزاد دی، بلکې د سيزونو خپل حقیقت په خپل ځای باندې دی. اوس دې سره میټیریالیزم دی، نو میټیریالیزم خو دا غي دا د نوم نه پته لګي کنه چې میټر باندې چې کوم خلک بیلیف ساتي د دې د خاصانه خبره ده. دی وای میټر از د سول ریالټي اف د ورلد، او دی وای چې بس کوم چیز مونږ تخکاری بس موږ د کشته لکه پیریان موږ د نخکاری نشته، پرختي موږ د نخکاری نشته، نو مطلب دا به الله پاک موږ د نخکاری دی، الله پاک هم نشته، نو دا الله پاک نه انکار کوم کړي دغه په هیڅ کې غیدی است کنه. او ګوري دا په دې باندې چې موږ ځان پوهه کو نن په دنیا کې تاسو ته پته کرسچینټي رټونه زیات آبادی لري، او بیا راغی نه پس مسلمانان دي 1 ارب 90 کروڑ آبادی لري مسلمانان، خو دریم نمبر نه دي، نه هندوان دي، نه سیکان دي، نه بوت دي، نه بل څوک دي، بلکې دریم نمبر هغه طبقه کم خلک چې یو ریلیجن سره تعلق نه ساتي لکه نن بیلیورز دي، ایتیست دي، نو دغه خلک اوس په دریم نمبر باندې دي. او دا زما تاسو نن نه ووري راتلونکي لسشل کاله کې به د دې آبادی یو بډبل باندې شي. او اوس وګورئ تاسو زموږ په کلو کې داخله را پیدا شوی دی، خو دی خو د دې د وجه نه صرف غږ نه کوي چې هغه تخکاری چې دا خو داسې یو مذهبي معاشره ده، کومه غږ وکنه بیا د مسلې جوړیږي کنه. او کچری دی ته داسې غونډه کې ماحول ملو شي چې هلته کې یو کس توا داسې چې مذهب خلاف داسې یو خبره وکړي، نو چې دغه مکمل او شي دی به بیا هم راوتانګي. نو ایتیست په اکچوال کې میټیریالیست دی، دی وایي چې مادار دنیا یکی حقیقت دی، نو بیا خو اسانه خبره ده چې کوم سیزو موږ د نخکاری بس لہذا موږ دغه نه انکار کوو، نو موږ د خدای پاک هم نخکاری بس د خدای پاک د وجود نوم انکاریان دي. اوس دې ځکه ګورئ دی دا خبره یې ری چې ګوره څومره زیات سیزونه اوس هم داسې دي چې هغه میټر نه دی خو بیا هم شته. لکه مطلب دا دی دا کنه موږ چې اوس وایي کنه چې ایموشنز فیلینګز دا ټول زمونږ چې کوم نه شته کنه. ګورئ لکه موږ دې وړي خبرې ته سوچ وکړو د مزاج لحاظ سره خلک په صوره قسمونه باندې دي، د یو مور پلار نه پیدای د یو ورور یو شان مزاجي د بل شان مزاجي، یو ورور په وړه خبره دومره غوسه شي، بل ورور چې کوم دی ډیر کول مایندډ دی نه غوسه کیږي. پرې مزاج چې کوم دی چې موږ لکه بالکل هغه په کنټرول کیو، نه مزاج خو موږ نه دی لیدلې، نه مزاج هم نان میټر دی کنه. نو څومره زیات سيزونه خو موږ سره داسې تړلې شوي دي چې نان میټر دي. نو اوس دې نه پاس یو مونیزم دی، یو ډوئلیزم دی، نو دا یو بل هغه اپوزیټ دی. مونیزم چې کوم دی هغه دا مخکې موږ ونه کوم چې یو آیډیالیزم دی، هغه وایي چې حقیقت چې دی نه زموږ په مازغو کې پروت دی. نو کچری څوک صرف په دې باندې بیلیف ساتي د مونیزم شکنه یو باندې لګي بیلیف ساتي، که صرف ریالیزم باندې بیلیف ساتي چې نه دا زموږ شعور نه آزاد دی حقیقت او په هر یو څه سره دنیا سره خپل حقیقت په خپل دی، نو دا به هم مونیزم شو. ډوئلیزم وایي دا یې کنه چې دا د دې اپوزیټ دی، دی په یو ځل باندې په دوه باندې بیلیف ساتي، په یو ځل باندې په دوه باندې څنګه بیلیف ساتي چې دی وایي چې ذهن او جسم دا دواړه جدا جدا څیزونه دي خو دواړه حقیقت دی. یا موږ دا داسې ویل شو څنګه چې اسلام وایي چې روح او بدن دا دواړه جدا جدا څیزونه دي خو دواړه حقیقت دی. نو انسان دی جوړ شي کله دواړه را یو ځای شي کنه، لکه اوس روح ته وځي نو بیا موږ هغه کس چې کوي چې کوم مړ شوی دا غنوم نه خپل مور بیا مړی وو، اوس روح دا حقیقت دی، بدن چې کوم دی دا حقیقت دی. دی وی دا دواړه په خپل ځای باندې حقیقت دی. ایگزیسټنشلیزم چې کوم دی نو وجودیت دا په دې کې یو نظریه ده د حقیقت باره کې. دی سوی دی وی دا حقیقت چې کوم دی دا لکه عقیده سره تقریبا لګیو مو ایډیالیزم سره، چې ایډیالیزم چې یو کس د ذهن مطابق د حقیقت ډیفاین کوي کنه، نو دی وی چې دا په دې وجه کوي نه چې هر یو انسان د ژوند تجربي او مشاهدي د بل کس نه بالکل الګ الګ وي، نو لہذا دی چې د په دمه د کوم مشاهدي چې سور سو دی ویني په دنیا کې په دمه نس تیر شي کوم د تجربو نه دی تیر شي، نو دا هغه په نتیجه کې بیا یو حقیقت وایي چې کوم دی نو دی په خپل مایند کې جوړ کی، نو دا حقیقت وایي چې دی نه دا د انساني تجربو او مشاهدو نه پس پیدا کیږي، دا د دې هغه آوټپوټ دی. او دوی ورسره دا خبروم کوي چې دا موږ چې یونیورسل ټروت دا اډو سره شته نه. پریګماټیزم چې کوم دی نو
دا یو نظریه ده عملیت پسندي ورته وایي. دغه خلک چې کوم دي دوی په دې باندې بلیف ساتي د یو عمل حقیقت دی عمل لکه مطلب دا خلک را یو ځای کېږي خبرې کوي خو د هغې خبرو هېڅ نتیجه نه راوځي نو دوی وایي چې دا نه بلکې د دې په ځای باندې عمل حقیقت هغه دی چې عمل دی حقیقت هغه دی چې کار وکړي حقیقت هغه دی چې نتیجه راوړي نو هر هغه کار چې د هغې آوټپوټ راوځي نو بیا د حقیقت دی. اوس د دې چې موږ ټولو اخره کې بیا دا جایزه اخلو چې اسلام څه وایي د دې باره کې د اسلام د ډولیزم والا خبره چې کوم نه په دې باندې بلیف ساتي د اسلام مطابق چې کوم نه دوی وایي حقیقت دوه قسمه دی یو سین دی یو ان سین دی لکه څنګه چې موږ په غیب باندې ایمان دی او دغه غیب موږ ډولیدلی نه دي که چېرې نن هم یو سړی د دې نه زموږ په مخ کې انکار وکړي چې یو سړی مړ شي نه ښاري شي هېڅ چې کوم نه حساب کتاب نشته نه د قبر عذاب شته نه قبر د جنت د باغیچونه یو باغیچه ده نه جنت شته نه دوزخ شته نو که چېرې یو سړی د دې نه زموږ په مخ کې انکار وکړي نو موږ خو هغه ته دا ثابتولی نه شو یو عالم ورته هم نشي ثابتولی ځکه چې که هغه عالم هغه بس قرآن مجید یا حدیث راړي نو دی چې کله د دې نه انکار کوي نو د دې خبرې دا مطلب دی چې د قرآن مجید نه او د حدیث نه هم انکار کوي نو چې دی د هغې نه انکار کوي نو ته یې ورته د هغې نه څنګه ثابتوي هغه تا ته وایي ما ته دلته کې وښایه ما ته ثابت کړه نو اوس لکه آیا دا څیزونه دلته د ثابتولو دي دا خو ثابتولو نه دي دا خو نه کېږي داسې که نه نو که یو سړی د الله پاک د وجود نه هم انکار وکړي نو هېڅوک هغه ته دا ثابتولی نه شي خو دې ځای کې دا یو خبره ده چې تاسو ته ګورئ ما تاسو ته اوس دا ووایي که نه دا لکه یو ډېره خطرناکه خبره ده چې ایتیست په دنیا کې ډېر تیزۍ سره سیوا کېږي او راتلونکي لس شل کاله کې به د دې ابادي یو په ډبل باندې سیوا شي نو کېدای شي چې راتلونکي وخت کې یا به موږ ژوندي یو یا به نه یو خو راتلونکي وخت کې به یو دور داسې راشي چې دا نه به اسلام د دنیا د ټولو نه غټ مذهبي نه به کرسچنټي د دنیا د ټولو نه غټ مذهبي د ټولو نه غټه طبقه به دکه خلک چې هغوی به یو ریلیجن سره تعلق نه ساتي نو دغه ایتیست چې سیوا کېږي نو د ایتیست څه کوېسچنز دي که نه او هغه کوېسچن چې کله هغه کوي نو موږ سره د هغې جواب نه وي لکه چې هغوی کله دا وایي که نه موږ ته چې تاسو وایئ چې الله پاک کن فیکون وي او د کائنات جوړ شو نو چې کائنات اسمان او ځمکه کن فیکون سره جوړ شو نو خدای پاک سره د دې لپاره میټیریلز د کوم ځای نه راغلي وو نو اوس دا خو داسې یو سوال دی چې د دې خبرې موږ سره څه جواب وي لکه یا دا یو سوال چې کله ټایم او سپیس نه اوس خو دنیا کې داسې څه نشته چې هر ټایم او سپیس نه باري که نه داسې ده اوس چې یو څیز هم داسې نشته چې هر ټایم او سپیس نه باري نو وایي چې کله ټایم او سپیس نو نو بیا خدای پاک په کم ټایم او سپیس کې نو چې کله هغوی د موږ نه دا سوال کوي د دې خبرې موږ سره جواب نشته موږ خو هغوی ته دا ویلی شو چې خدای پاک د ټایم او سپیس نه آزاد دی ځکه چې دا ټایم او سپیس هم خدای پاک پیدا کړي دي نو چې هغه خالق دی او دا مخلوق دی دا تخلیق دی نه د خپل تخلیق څنګه قید کېدی شي نه خو د ټایم او سپیس نه آزاد دی هغوی دا خبره نه مني هغوی سره خو بیا هغه خبره نه کېږي که نه چې ګورې څه کوېسچنز موږ سره هم داسې شته چې د هغې جواب ایتیستو سره هم نشته لکه ګورئ دی چې کله موږ ته دا خبره کوي چې خدای پاک سره میټیریلز د کوم ځای نه رالل چې هغه د دا کائنات جوړ کړل نو هګۍ کې چې کوم دی دننه د دې نه چې شل ورځې پس ته چرګوړې راوځي نو دا میټیریلز ورته چا وردننه کړي د دې جواب یو ایتیست سره شته ګورئ په دنیا کې کارخانه چې کومه ده نو هر یو کارخانه هغې ته خلک را میټیریلز ورکړي دا هغې را میټیریلز نه هغوی انډسټریل ګوډس ته یې کنورټ کړي ګوډس ته مصنوعاتو ته اتې راوځي اوس څومره اسانه خبره ده که چېرې دغې را میټیریلز کې یو څیز هم کمي نه هغه پروډکټ چې کوم دی نه بیا جوړېدی شي نشي جوړې که چېرې جوړ شي نو نیمګړی به وي نیمګړی به وي که نه اوس چې را میټیریلز نه وي نو مصنوعات نه جوړېږي خو د مور د ګېډې نه د مور د خېټې نه ماشوم راوځي نو دا ماشوم چې راوځي او کله پیدا شي نو که ستاسو خیال د ده په سر مې د ویښته ومي د ده نوکونه ومي د دغه چې لکه دا غوښه ده او ډوکي دي او دا څه چې دي دا یي که نه دقه را میټیریلز چا وردننه کړي وو چې دا ماشوم چې کوم دی نه د هلته نه راووت نو چې هېچا نه دي وردننه کړي نو چې دلته کې میټیریلز نه بغیر ماشوم پیدا کېږي مرغۍ پیدا کېږي ځناور پیدا کېږي نو خدای پاک ته هلته کې د میټیریل ضرورت څه څنګه هر رنګه چې را پیدا کړي دي بس را پیدا یې کړل جوړه یې کړه